له 18 کلن ځنډ وروسته سیما سمر له دندې ګوښه شوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر د 18 کلن ماموریت وروسته له دندې ګوښه شوه. سیما سمر له تیرو 18 کلونو راهیسې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیسه پاتې شوې وه چې په ټولیزو رسنیو کې سخت انتقاد پرې کېده چې ولې یو کس دی د 18 کلونو راهیسې په یوه دنده کې بوخت وي. اوس نو ځینو مهمو رسنیو د ارګ د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی خبر ورکړی چې د سیما سمر پر ځای شهزاد اکبر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نوي رئیسې په توګه ټاکل شوې ده. د کمیسیون نوي مشره شهزاد اکبر پخوا د ولسمشر اشرف غني سلاکاره پاتې شوې وه. ځینو مهمو سرچینو دا هم ویلي دي چې د ولسمشر د تازه حکم له مخې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له دندې تازه ګوښه شوې مشره سیما سمر د بشري حقوقو په چارو کې د دولت وزیر په توګه ټاکل شوې ده، خو رسما په دې اړه معلومات نشته. د معلوماتو له مخې څه وخت وړاندې افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله، د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش او نورو چارواکو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کمیشنر لپاره مرکې کړې وې. ویل کېږي د میرمن شهزاد اکبر په مشرۍ د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په 8 تنو نوي ټاکل شوو غړو کې اسدالله یوسفي، بنفشه یعقوبي، محمد ایوب یوسفزی، سید احسان خالق، شبنم صالحي، شکرالله مشکور، محمد نعیم نظري او رازي سیاد نومونه شامل دي. د دوی له ډلې ډاکټر شکرالله مشکور خبریال ډاټ کام ته تایید کړې ده چې د په شمول به همدا غړي رسما د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړي اعلان شي. ځینې سرچینې بیا وایي چې ممکن نن شپه او یا هم سبا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوې مشره او 8 تنه نور غړي به د یو کنفرانس له لارې رسما معرفي شي. د یادول وړ ده چې د بشري حقوقو مخکنۍ مشره سیما سمر تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.